د پخوا زمانې قصه ده. په یو کلي کې یو دوه وروڼه اوسېدل. د کشر ورور نوم عدنانو او د مشر ورور نوم نعمانو. په دې کلي کې یو چودري هم اوسېده. دوی دواړو به د هغې چودري په ځمکه کې کار کوو. هغه به دوی له لږې شان پیسې ورکولې او دوی دواړو به په هغې باندې ژوند تېروو. نعمان او د هغه ښځه ښه وو چې څه به ورته میلاوېدل په هغې به یې د الله شکر ادا کوو. خو عدنان او د عدنان ښځه دواړه ناشکره وو او په دې ژوند به دواړه خفه وو. یې سړیه، زه خو د دې دالونو نه تنګه شوم. هر وخت دالونه وي. یاره ښځې ما له خپلم خوند نه راکوي، خو څه وکړم، زه خپلم ډېر خفه یم. بس زه نوره نه پوهېږم، ما له به سبا چرګ راولي، زه به چرګ کړم، نور زما د دې دارو نه زړه سکا شو، کله دال وي او کله سبزي. یاره زما خپلم چرګ ته زړه شوی دی، خو زه ګورم چې چل کوم نو. او دغسې به د عدنان کار ته زړه نه کېده. هر وخت به یې سوچونه کول چې یو اسان کار کوم او ښه خوراکونه کوم. یا لکه دا ته څه سوچونه کې راځه که نه کار کوه، د دې سوچونو نه څه نه جوړېږي. یاره نعمانه مانه بیخي کار نه کېږي. زه ویم چې اسان کار کوم او ښه خوراکونه کوم. ظالمه ناجوکري مه کوه چې څه درته میلاویږي وخوره، دا کارم خو په مینه کوه. یاره دې زمیندارۍ کې څه نشته، به دا زمینداري هم ته کوه، زه ځان له څه کار ګورم. یاره والله یو خو د دې کار نه سخت ستړی شوم، بل د دې دالونو نو سبزۍ نه چېرته څه سم خوراک هم ونه کړو او ښځې راته لا چرګوټۍ مې یاد کړی دی. اوس به دا چرګوټۍ د کوم ځای نه وړم. او عدنان دا سوچونه کوي روان وي چې په لار کې یو چرګه مهله ورشي. یاره دا چرګه خو راته د چودري ښکاري، مړه د چودري او زما یو شی دی. او دې نه پس عدنان په ړومبي ځل چرګه پټه کړي او کور ته لاړ شي. دا وګوره که نه ښځې چرګه مې درله راوسته، پس ښه خشته به یې سره کړي چې ویې خورو. یې سړیه دا دې کوم ځای نه راوسته؟ دا خو کورنۍ چرګه ده. بس ته دا خبرې پرېږده، دا به ته وروسته وویم. بس ته دا اوس پخه که چې ویې خورو. او لږ ساعت پس دوی هغه چرګه پخه کړي او په خوشحالۍ یې وخوري. یاره ښځې ډېره موده پس مې چرګه وخوړه. او که نه څنګه خوند یې وکړه؟ او که نه. خو رښتیا دا دې راته ونه وي چې دا چرګه دې کوم ځای نه راوړله؟ تا سره خو پیسې نه وي، په څه دې راوسته؟ ښځې هل درته ویم خو چاته ونه وی. دا چودري چرګې ساتلې دي، د هغې نه مې راپټه کړه. ها دا څه وی چرګه دې راپټه کړه؟ تا په ما د غلا چرګه وخوړه. مالې خېټې ته څه پته لګي چې د غلا ده؟ څومره ډېره ترسکونه وه، سم خوند یې وکړو. چودري ځان سره په کور کې ډېرې چرګې ساتلې وې چې په هغې کې به د یوې نیمې چرګې د روکېدو پته نه لګېده. او دغسې به عدنان هر 2-3 ورځې پس یو چرګه پټوله او هغه به دوی دواړو خوړه. دغسې یو څو ورځې تېرې شوې، د عدنان ایرس نور هم زیات شو. هغه به اوس روزانه 2 چرګې پټولې، هغه به یې بازار کې خرڅولې او په هغې به یې پیسې ګټلې. هلکه عدنانه دا خو ډېر خشته کار دی، محنت هم پکې نشته او پیسه هم پکې ډېره ده، خشته دیاري پکې لګي. ها یاره ښځې هسې یو سوچ مې کو، ویم چې دا کاروبار ځان له نور هم ښه غټ کړم، که ته څه وې؟ یې سړیه ته کوم کاروباریا دی؟ ولې تا کاروبار هم شروع کړی دی څه؟ د چرګو غلا یادوم. زه خو ویم چې لږې ډېرې چرګې نیسم او ځان له یو دوکان د چرګو واچوم، که ستاسو خیال دی؟ او که نه سړیه دا خو به ډېر خوند وکړي، پیسې به هم پکې ګټو او چرګان به هم پکې خورو. راشه چرګې راشه، زما پنجرې ته راشه، وردن نشه وردن نشه. او دې نه پس عدنان ځان له بازار کې د چرګو دوکان وکړ. چرګې به یې ډېرې پټولې او بیا به د چرګو غوښه په کم قیمت خرڅوله. یار وروره دا راته ووایه چې د چرګو دا غوښه په 100 روپۍ کیلو خرڅوې؟ وروره د چرګ غوښه بازار کې په 1000 روپۍ کیلو ده او زه به یې په 1500 درکوم. دا څه وی په 1500 روپۍ؟ دا خو ډېر ارزانه ده وروره، دا ولې؟ یاره وروره دا زما د خپل کور چرګې دي، کور کې مې ښه غټ فارم جوړ کړی دی او ښه ډېرې چرګې دي راسره، ځکه یې په کم قیمت خرڅوم. یې سړیه ستا د ورور سره خو پیسې هم نه وي، ته دا دونه خشته دوکان په څه باندې وکړو؟ یاره ښځې دې ته خو زه هم حیران یم چې دا دومره چرګان دې د کوم ځای نه راولي. او دغسې ورځې تېرېدې، خو اوس په کلي کې خلک ډېر پریشانه شو. یاره چودري صاحب مونږ ډېر پریشانه یو، زمونږ نه چرګې پټېږي، پته نه لګي چې څوک پټوي. دا دې سوې زما چرګې مرورو کمیږي، ما هوی که دا به چېرته څوک شو بیا به خوري.
بس تاسو چې چلو کې دا کس مال پیدا کې نور ته تاسو به رمشه د لبزدای سزا ورکم چې یاد به ساتي. او دې نه پس یو کس پټ په اونه کې کینی او جال د ځان سره ونیسي او لږ ساعت پس چې عدنان د چرګو پټولو دپاره راشي نو هغه کس په جال له وغورځوي او عدنان په جال کې گیر کی او د هغې نه پس دوی عدنان چودري له راولي. چودري صاحب دا دی اول په موقع باندې م ګیر کو. عدنان او دا چرګې ته پټې ها داسې وکړې چې دې بوځې هغه چرګو کمرې ته پس دې د چرګو سره بند کړې د 3 ورځو دپاره او خوراک به هم ورله نه ورکوئ. او دې نه پس دوی عدنان د چرګو سره په کمره کې بند کړي او دغسې ټوله ورځ تېره شي چې عدنان کور ته رانشي نو د عدنان ښځه ډېره پریشانه شي. رورا و عدنان سهار تللی دی ډېر ناوخته شو څه پورې کور ته رانوي ما سره ډېر غم دی چې څه شو. او دې نه پس نعمان په کلي کې په عدنان پسې کوڅه په کوڅه وګرځي خو میلو نشي. یاره بابا زما ورور خو به دې نه وي لیدلی سهار داسې نشته مونږ ډېر پریشانه یو. بچی هغه چودري د چرګو په غلا کې نیولی دی. دا دې څه ووي بابا. او دې نه پس نعمان د چودري کره لاړ شي. چودري صاحب زه خپل ورور پسې راغلی یم چا راته وې تاسو د چرګو په غلا کې نیولي دي. هغه نعمانه ته غم مه کوه پرېږده چې لږه سزا ورته میلو شي چې بیا داسې نه کوي. خبره وره لالا ما د دې ځای نه آزاد کا. عدنانه ما خو درته وی چې غلط کار ونه کي. ما خو چودري سره خبره وکړه خو هغه زما خبره نه مني وی 3 ورځې به ورله سزا ورکوم بیا به یې در پرېږدم. دا زوی لالا ما بار که د دې ځای نه زه خو به دې چرګو کې لیونی شم. یا خدای دې چرګو خو ماله مزغه خراب کړل زه خو نور لیونی کېږم. او کله چې به عدنان اوږې شو نو د چرګو دانې به یې خولې او دغسې 3 ورځې تېرې شوې اخر یې عدنان را خلاص کړ. عدنان اوس خو مې را پرېښودي خو دا درته ویم که بیا دې داسې کار وکړو نو بیا دې نه پرېږدم ګورئ. یاره چودري صاحب زما یې د پلارم توبی زه به په ژوند کې چاته بیا د چرګو خوله ونه کړم. دال به خورم مزدوري به کومه خو خوله به ونه کړم. او دې نه پس عدنان خپل کور ته واپس راشي. یاره ښځې بس دې نورې چرګې به بیا نه پټوم. دې ورځې مې د چرګو دانې خوړلې دي. او که نه سړیه بس د نورې چرګې مه پټوه دال به خورو سبزي به خورو او ګزاره به کوو. او دې نه پس عدنان دوباره پټو ته روان شو خو دا ځل به یې کار ښه په شوق او په مینه کولو ځکه چې عدنان ته پته ولګېده چې الله موږ له څه راکړي دي موږ له په هغې باندې شکر ویستل پکار دي او په غلطه طریقه ګټل نه دي پکار ځکه چې د غلط کار همیشه غلط انجام وي.